دجال چې دی عزیزانو دا دجل خپل معنا وای پریب ته، چم ته، چلبازه ته. خپل اصلي اوریجنل نم چې دی هغه معلوم نه دی. علما فرمایي خو هم په دجال باندې ډیر مشهور دی، یا زموږ تی پښتانه خرجډال بولي. ټیک سلو دجال چې دی دا د قیامت په لوی نشانیانو کې او په لوی لوی علامو کې او په لوی لوی هغه د قیامت د نږدې کېدو علامه چې دا هغه د دجال دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا دجال چې دی هغه اوس بندي دی په زنجیرانو کې، ودته مطلب زنجیرانو لویدلې دي چې کله وخت پرسلو الله رب العزت دجال رایلکي، بیا به دجال راسي د دنیا ته، بلکې په دنیا کې دی رابسي انسانانو لرا، شارو لرا، کلی لرا، وطنو لرا. د الله رسول فرمایي دجال سره به اور عمر سره او دجال سره به اوبه هم سره. دا اور چې کم دی د الله رسول فرمایي دا به بیا راحتي، دا به بیا سکونی، او چې کمې اوبه دي هغه به اوري. د الله رسول فرمایي که چیر پر تاسو باندې داسې زمانه راله دجال رالی، نو تاسو به هغه د اور خوا چې کومه د هغه قبوله کوئ و هغه ته ځانونه ور واچوئ، ستاسو ایمان به بچاو سي. او چې کوم بیا د اوبو خوا ده هغه بیا اور دی، هغه تاوان دی، هغه نقصان دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي عزیزانو هیڅ یو نبی داسې نه دی تیر سوی چې هغه دی و خپل امت ته د دجال په باره کې فرمایلی نه وي، و خپل امت ته دجال په باره کې فرمایلی نه وي، یا خپل امت چې دی هغه یې جنبیرولی نه وي. د الله رسول فرمایي زه آخري نبی یم، زما بعد بل نبی نه راځي، نو لہذا که زما په ژوند کې دجال ښکاره سو دا داسې به ورسره کوو. که چیرې زما په ژوند کې نو ستاسو په ژوند کې رالی، ستاسو دپاره څه کول پکار دي هغه لاره موږ ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راښولې ده. روایتو کې راځي دجال چې دی هغه چې اول راسي دی به وایي زه خدای یم، خدای، او دا کېدلی نسي چې مسلمانان هغه به په پوسي. ولی الله چې دی هغه په ژوند کې سړی لیدلی نسي، د مرګ مخکې الله نه معلومیږي په سترګو باندې. په دنیا کې الله رب العزت څوک په سترګو لیدلی نسي. دا یوه خبره. دویمه خبره دا ده د الله رسول فرمایي دجال چې دی هغه کانه دی، کانه یعنی مطلب سترګې عیبدار دي، دا رسته سترګې کې داسې ده. حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي علیده لکه راوتلی چې د انګورو دانه راواخله او دا بل سترګه به هم عیبدار یې. نو د الله رسول فرمایي الله رب العزت خو منزه دی د چیسه د عیب سه. کدی دا وایي چې زه خدایم نعوذ بالله، نو دا څنګه خدای کېدلی سي؟ الله رب العزت خو هغه ذات دی او د ده سترګې چې دی هغه چپه دي، د ده سترګې چې دی هغه چپکې دي، او د ده سترګې چې دی هغه عیبدار دي، د ده سترګې چې دی هغه کږې دي. دا څنګه کېدلی سي؟ دا یوه خبره، الله نه دی. ټیک شولو. دویمه خبره دا ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دجال چې رالی پر تندې باندې به کافر لیکلی، کاف فا را، کاف الف فا را، دا به لیکلی. د الله رسول فرمایي که څوک خط ویلی سي که نسي ویلی، که څوک په خط پوهېږي که نه پوهېږي چې مؤمن یې هغه به بیا چې دجال وویني ورته وایي ته دجال یې، ته دروغجن یې، ته هېڅ یو شی نه یې. ټیک سلو. که په خط پوهېږي که نه پوهېږي د ایمان په رڼا کې به دی دا وپېژني چې او پر تندې یې کافر چې دی هغه لیکلی دی، او دا را روان دی. دا یقیني خبره ده. د الله رسول موږ ته ډېر په سخته دا خبرې چې دی هغه کړې دي. نو د الله رسول فرمایي چې دغه دجال به ووایي چې زه رب یم، او رب کېدلی نسي. بیا به د الله رسول فرمایي دی به ووایي چې زه نبی یم، نبی. د الله رسول فرمایي نبی هم نسي کېدلی، ځکه انا خاتم النبیین، آخر نبی زه یم، زما بعد بیا بل نبی نه راځي. نو لہذا دغه تورې هم د ده غلط دي چې زه نبی یم، هغه به دی نبی نه، دی به چیش نه یي، دی به نبی نه یي. نو لہذا د الله رسول فرمایي چې کله دجال رالی تاسو به د دجال مقابله کوئ، تاسو به د دجال ملګرتیا نه کوئ، تاسو به د دجال فرمانبرداري چې د هغه نه کوئ،
چا چې فرمانبرداري وکړه هغه ولاړی جهنم لره، چا چې مخالفت وکړي هغه ولاړی جنت لره، هغه پاته سلو. دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي و دجال ته به الله د غومره قوت ورکړي، اور به ورسره وي، اوبه به هم ورسره وي، خلک به د اوره وبېرېږي، اوبو لره به ځغلي. دا هلته لکه دجال چې 2 نمبري ده، چل دی، فریب دی، د هغه رقم د ده په لاس کې چې کوم شیان دي په هغه کې هم چل دی. اور بې اوبه یي، اوبه چې دي هغه بې اور یي. اور اوبه او اوبه چې کومې ورسره دي هغه به اور یي. که هر سړی د اوره ځان خلاصوي هلته اوبو لره ځي، هغه به په اور کې ونښلي. او هر سړی چې د اوبو ځان خلاصوي هغه به څه شي، هغه به څه شي، هغه د اوره څخه خلاص شي، بیا به راشي هغه اور چې کوم دی په اور کې به ونښلي، هغه به بیا اوبه یي، خوږې اوبه دي او ډېر ټنډه ځای دی. د الله رسول فرمایي تاسې اور قبول کوئ، اوبه یې مه قبلوئ. او دا شی چې دی هغه را روان دی، که زموږ دوی په ژوند کې نو وروسته به یې، که وروسته نو وروسته به یې. خامخا د الله رسول فرمایي د قیامت څخه مخکې دجال چې دی هغه راځي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من بلد إلا سيطؤوه الدجال إلا مكة والمدينة وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسه. فرمائے مسلم شریف حدیث دی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے دجال چې راشي دنیا لره، د دنیا خو اوله خبره دا د ټول اعلی جدید اسباب دی لري. ٹھیک سولو. او بل خبره دا ده د الله رسول فرمایي دی به د دنیا هر ښار لره تللی سي، هر کلی هر ښار لره دی تللی سي. د الله رسول فرمایي یو مکه یو مدینه دې لره تللی نسي. شاوخوا د الله رسول فرمایي چې هر مانده، هر شله، هر لاره مدینې او مکې له راغلې ده، په هغه کې فرشتې په صف کې ولاړې دي د مکې او د مدینې حفاظت چې دی هغه کوي، دا چوکیداري چې د هغه کوي. نو لہذا د الله رسول فرمایي که په تاسو چې څوک دا کولی سي هغه دې راسي مدینې شریف لره، که ده لره مرګ راتلی هلته په مدینه کې به ده لره مرګ راسي. دا ډېر بختور مرګ دی، دا ډېر زبردسته مرګ دی. نو په دې وجه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ما سوا له مکې او ما سوا له مدینې نور ټولو ښارو لره دجال چې دی هغه تللی سي، هلته چې دی هغه به دی ورځي. او بیا فرمایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام اوس په مکه کې هم داسې خلک شته چې هغه د دجال ملګري دي، په مدینه کې هم داسې خلک شته هغه د دجال ملګري دي. د الله رسول فرمایي چې کله دجال رالی دا مدینه او مکه کې به الله رب العزت زلزله چې د هغه وکړي، 3 واره به جټکې ورکړي. جټکې مدینې ته د مدینې مځکې ته او مکې ته د مکې چې کوم مځکه ده، دلته چې کوم هغه یخرج الله منها كل کافر و منافق. رواه مسلم. چې هر کافر هر منافق په مکه او مدینه کې هغه به راوځي، را به د دجال ملګرتیا چې هغه به شروع کړي. او چې بیا کوم مسلمانان دي مؤمنان دي هغه به د دجال څخه ولاړ شي چا لره، مکې لره مدینې لره چې دي، هلته به ځان ورسوي، هلته به د دوی ایمانونه چې دي هغه به چاو شي. نو که په مکه او مدینه کې منافق سړی و خامخا به دی د دې مدینې او مکې سره راوځي، ځکه به د دجال ملګرتیا چې ده هغه به کوي. بیا فرمایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا د بیا د مسلم شریف حدیث دی ويتبع الدجال من يهود اصبهان 70,000 عليهم طياليس. فرمایي رواه مسلم. وای دا دجال چې کله راوځي عزیزانو، د دجال سبب بیا د ملګری 80,000 يهودي، 80,000 يهود او يهود بم د اصفهان د ایران. دا الله رسول فرمایي مسلم شریف حدیث دی دا به د چا ملګری، دا به دغه دجال چې کوم دی دغه ملګری وي. او د الله رسول فرمایي د دوی به هغه کپړې راواخله یا د دوی چادران راواخله، زرغونه چادران به پر ځانو اچولي، پټوګان. ټیک سلو. زرغونه که څوم دا زرغون رنگ تاوان نه دی، یعنی عیب نه دی، پروا نه لري. خو حضرت انس به ډېر بد جن کېدی چې یاره دا هغه د دجال چې کوم ملګري دي د هغو به زرغونه شالونه بولې، چادرانې بولې، پټوګانې بولې، کپړې بولې، هر شي چې بولې، دغه یوه علامه پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې دغه ښوولې ده. اصفهان عزیزانو په ګرد دنیا کې وګرځئ، یهود ډېر کم ملاویږي. یهود ټوټل د دې تعداد معلوم دی 80 لکه دي، 90 لکه دي، به څه پورته کښته. دا اوریجنل یهودي په دې کې علیحده رجسټر شوي دي چې مور او پلار هغه چې کوم
د بیا تر اخري پورې دی هغه مور بیا هم هغه پخه یهودیه به او پلار بیا هم پوخ یهودي و دغه بچی ته بیا دی چې شوای یهودي چې دی هغه وایي که چیرې په مور کې فرق راغلی چې مور یې د بله خاندانه سوله دې ته بیا دی یهودي چې دی هغه وایي نه. او بیا په ایران کې چې شته یهود چې دی هغه شته اوس هم شته اصفهان کې اوس هم یهود شته. د الله رسول فرمایي چې کله دجال رالی نو به 80,000 بل حدیث کې راځي 90,000 یهود دا به د اصفهاني دا به د چا دا به د دجال ملګري چې چیرې دجال چې هلته به څوک ورسره وي دغه یهود چې دی هغه به ورسره وي. د یهودو د ایران په ظاهره باندې څونه لویه بدي چې د هغه معلومیږي ټیک شولو لیکن په حقیقت کې هغو نه بدي نه ده عزیزان هغو نه بدي نه ده چې د هر ملک اوس ګوره د سعودي و د اسرائیلو بدي ده صحیح ده بیا یو سیکنډ تم نه پرېږدي یو سیکنډ ته هم نه پرېږدي چې دا سعودي ته تاوان نه رسولي لیکن ایران هغه رقم خوشحاله هغه رقم آباد صرف هغه لفظي جنګ دی لفظي په خوله په خبرو کې سره جنگ دی نور شي چې دی هغه ستنه یعنی داسې ته فرض کړه چې دا ټوله د چا د یهودو به ملګري خاص کر د اصفهان چې کوم یهود دي هغه به د دجال ملګري خاص کر او عجب زموږ په وطن کې هم تقریبا پخوا یهود ډېر اوس نشته په کراچي کې به دانه وتوه خامخایي خو اوس نشته. دغه محمود عباس چې کوم دی عزیزان دا د فلسطین باچا بولي هر شي چې بولي دا غیر مسلم دی دا مسلمان نه دی دا هغه خانیان مخانیان د هغه ګروپ څخه دی په ظاهر مست چې شرا کړی دي مسلمان ملک مسلمان باچا یا داسې نه ده دا هغه رقم چې دا د اسرائیلو کوم وزیر اعظم دا غالبا مفتی ابوالبابا صاحب دامت حیاتو د لیکلي دي چې په کراچي کې ټول ژوند تیر کړی دی ټول ژوند یې په کراچي کې تیر کړی دی د کراچي څخه بیا هلته تللی دی اوس هم په کراچي کې د یهودو ډېر غټې غټې ایدرې شته ایدرې قبرستانونه د هغه د اسرائیلو څخه دا خلک راځي د لې پلرونو نیکهګان پراته دي پخواني د لې زیارتو لر راځي. مفتی ابوالبابا صاحب په دې حواله باندې دجال کتاب لیکلی 1 2 3 ډېر زورور کتاب دی کم سړی چې لږ ښه په خبره پوهېږي هغه ووایه. وعن ام شريك رضي الله عنها انها سمعت النبي صلى الله يقول لينفرن الناس من الدجال في الجبال فرمای رواه مسلم چې کله دجال راشي مسلمانان ایمان والا دا به ټول غرور جنې ولاړ شي پټیږي به چې په دا فتنه کې موږ مبتلا نسو په دا فتنه کې موږ مبتلا نسو جنې چې په غارو په غرو کې به التبا پناه چې د هغه غواړي هلته به پناه چې د هغه طلبوي او دغه ورځ را روانه ده خامخا را روانه ده عزیزانو که قیامت یقیني ولو عزیزانو یقیني دی نعوذ بالله څنګه پر دې کې موږ شک کوو نو د هغه رقم دجال هم یقیني دی او که قیامت نه دی یقیني نعوذ بالله بیا دجال هم نه دی یقیني. الله رسول فرمای هر نبی خپل امت چې دی هغه بیرولې دجال څخه دجال راځي خامخا به راځي دا و چې د دنیا کم جنګونه روان دي دا د شام د راواخله دا واجبه بلد دجال چې دی شام او د عراق په مابینځ کې یو لاره ده یو سړک دی یو روډ دی هلته به د دجال چې دی هغه ښکاره کېږي دجال به د دې ځای راښکاره کېږي دا اوس چې کوم جنګونه روان دي دا اوس چې د مسلمانانو د کافرانو څونه مسلمانان خو یو شی نشته بس په ظاهر زموږ خلک د مسلمانۍ دعوه لري لیکن په باطن کې بیا یو شی نشته دا ټول هغه لاره ده هغه لارې ته ځان سموي. پنجاب کې موټر وی خپل لیدلې ده بیا چې روډونه تللي دي بورډونه لګولې دي ځای اشارې ورکړې دي ته موټر وی ته ځان باسي دا هغه رقم دا و چې کوم جنګونه روان دي دا هغه اشارې دي جی اخر به د چا دجال ته خبره ودرېږي د مسلمانانو د کافرانو لوی داستان را روان دی لوی ورځ را روانه ده ډېره لوی ورځ چې د هغه را روانه ده. بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وما بين خلق آدم الى قيام الساعه امر اکبر من الدجال. د الله رسول فرمایي چې آدم علیه السلام الله پیدا کړی دی او بیا الى قيام الساعه تر قیامت په مابین کې څونه خبرې راغلي دي څونه فتنې راغلي دي څونه ازمایښتونه راغلي دي څونه قتلونه راغلي دي څونه زنا او شرابونه راغلي دي د الله رسول فرمایي لوی فتنه چې دا څوک هغه دجال دی تر دې نو بیا لوی فتنه چې دا هغه ستنه او دا روانه ده دې ته موږ ذهني تور ځانو تیارو کني
زما او ستا په ژوند کې نه ایمان به مې پر دې خبره ټیک شو ایمان به مې ایمان پر دې خبره ضروري دي. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي الا وقد انذر امته الاعور الكذاب الا انه اعور وان ربكم عز وجل. یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وای دغه هر نبی چې دی هغه خپل امت پیرولې د چا دجال سا او دجال اعور دی اعور پسترګ باندې کوژ دی چپاکه بوله عیبدار بوله مطلب کو کژسترګه بوله پسترګو کې ډیر انتهایی زیات عیب چې دی اغستا او مکتوب بین عینیه کافارا کافر کافارا دا بخاری او د مسلم حدیث دی دغه چې کله دجال رالی پر تندې باندې کافارا لیکلی هر مسلمان کلمه گو په حق په سچ چې کلمه ویلی هغه ته بیا الله بیا اروپا هم چې دا کافر لیکلی دی او چې منافق کی دجال ملګری د کافرانو ملګری په ظاهر باندې مسلمان په باطن کې منافق یې په باطن کې بیا دی کافر د کافرانو ملګری وسیله همدردی وفا دا د کافرانو سره یې دا کله کله ډېر خلک داسې شته چې د کافر ښه بیانوي د مسلمان بد بیانوي صحیح سلو د کافر ښه د مسلمان بد او ډېر ځله داسې دي چې هغه د کافرانو سره همدردي لري کافرانو سره همدردي لري دا ډېر خطرناکه توري دي په دې کې انسان په ظاهر یوه معنا ورکړي لیکن په باطن کې الله ایمان جنې اخیستی په باطن کې الله ایمان جنې اخیستی ډېر خطرناکه توري دي او ډېر به ځانونه ګورو الله رب العزت زموږ څخه ایمان نه اخلي الله دې ایمان نه رساخلي په دې وجه باندې عزیزانو دجال بر رواني خامخا زما واست په زمانہ کې به یا بني او موږ به تیاری ورته کوو تیاری دا تیاری اوله تیاری عقیده ساتل دجال را روان خامخا براجي ایمان اسلام ته تاوان رسي کافرانو کوپر ته پیدا رسي اسلام پر ملا ماتي کوپر با پر شو دري دا د میشن دا پروګرام دی بس وش کم څوک د اسلام حمایت کوي د اسلام مطلب منی د اسلام خدمت و نصرت کوي دا به څوک سي دا به هغه څوک سي چې اسلام جوړول غواړي او چې څوک د اسلام مخالفت کوي اسلام پر ملا ماتي هغه دجال دی دجال نا وخت را روان دی څه وخت رالی صحیح سلو د دجال چې کوم مقصد دی هر څه چې نن د دین په ماته دین پر ملا غټ ماته دا هغه د دجال مقصد دی دجال ورسره روان دی وخت رالی بس خبر خلاص الله رب العزت زمشتي ویل او د قبول منظور وګرځي الله رب العزت کچیر دجال زما او په زمانہ کې رالی الله دې مشته قوي ایمان را نصیب کړي الله دې مشته د سر مقابله را نصیب کړي الله رب العزت دې د پر نقش قدم مش نه برابر او کچیر مش نوز مش بچان مسیان کړوسیان ځپسي الله دې واغو ته بیا بري ورکي الله دې هغه حفاظت او فرمای الله دې هغه نصرت او مدد او فرمای الله دې هغه ایمانونه سالم کړي الله دې هغه ایمانونه چې دي هغه سالم ولري الله دې سلامت ولري د ایمانونه خیر الله دې ویل او د قبول منظور وګرځي الله دې خپل احکامات پیغمبر سم مبارک طریقې را نصیب کړي الله دې د مرګ پر حال دا تور نصیب کړي چې موږ مرو دا ویلا اله الا الله